محکمه حسابوي پرېږدئ چې راشي چې دوی په دې هم نه پوهېږي او نه چا د ښځو نماینده منلې نه چا د افغانستان نماینده منلې نه یې موږ باندې د موږ او تاسو رایه په کار ده دا خپل استخباراتي چینلې لري واضح ده چې ټولو استخباراتو د خلکو سره به لاره لري او لګیا به یې خپل کار وکړي څه کوئ ګرځې د چار چېرته مو ولیدل ورته get the fuck out of here بس همدغومره ورته وایاست یې څوک ولې ته دومره مطرحه سې چې د افغانستان د احمدشاه ابدالي او نه پوهېږم د میرویس خان نیکه او دا غټ غټ ګګر بګر انسانان دا د فهیم شینواري دا کږه خولۍ دا د کاکړ صاحب دا ښایستن تنګ او دنګه نرۍ ځواني دا د دې دنیا پښتانه دا غور او غټ او تکړه غږونه دا فوزیه کوپي نمایندګي سیریسلی ولا که د بنګال نمایندګي وکړي ته د دې ګګرو بګرو پښتنو نمایندګي ورباندې کوي شي از ډن او نور به د تاسو لپاره هم ډن سي هر هغه څوک چې د افغانستان یا د پښتنو یا د لوی افغانستان په مقابل کې یوه خبره لاندې باندې کوي که نر ده که ښځه ده که پښتون ده که غیر پښتون ده که ګلخان ده که پنجابی ده دوره کوشو ډېر به ورته نه غږېږي بس خلاص دغه تاسو باید شعاري د دې خبره خو در ټوله شوه راځمه د اتل خبرې ته دغه دنیا چې چلیږي دا په دې باندې چلیږي چې ته به د هر شي خصوصیات منې د لړم خصوصیات دا دي چې دا ټک ورکوي که لوټه مخې ته ورته راشي که تیږه مخې ته ورته راشي خدای پاک لمدې سره پیدا کړی چې دی به څه کوي نیش لګوي ټیو ته به له لړم نه د دې نه بغیر بله توقع نه لرې که تا له لړم نه د شاتو توقع وکړه چې لړمان مې ساتلي دي کور کې انشاات به راته وکړي خو ته بیا کلې نو لړم کور کولی رحیم الله خان دې په خیر راشي نو دا په څه پورې درته وایم هر شی هر مخلوق خپل خاصیت لري ښځه او نر خپل خاصیتونه سره لري نو موږ او تاسو باید خپل خاصیتونه حفظ کو که څوک خپل خاصیت نه حفظ کوي دا په دې معنا ده چې دا د خپل هغه خاصیت نه منحرف سوی یا منحرفه سوی ده او څوک چې خپل خاصیت نه منحرف سي مثلا چرګ هګۍ نه کوي دا نران چرګان مګر ما لیدلي دي نر چرګه مړه کوي هګۍ کړي که چرګ هګۍ وکړي خلک یې حلالوي او که چرګ اذان وکړي خلک یې حلالوي پوهېږئ څه وایم په کلي کور کې که چا وخت تېر کړی یعنې چرګې دې اذان کوي بیا به خلکو ویل دا بد شګوم ده اله د پلانکي چرګې اذان کړی وای چی په وکړی وای حلاله یې کوي بیا به چې چا چرګ هغه وکړه هګۍ وکړل هغه به یې حلاله ولې خاصیت یې بدل سه د چا چې خاصیت بدل سه هغه باید له دې صحنې نه لرې سي څه معنا دا که کومه جلکۍ راجګېږي د خپل جنډر له محدود او حدود نه وځي دا باید انتر بنتر چیري منتر سي نور خو پوهېږئ چې دا انتر بنتر کېږي څنګه هره جلکۍ باید په خپل دایرې او مدار کې لکه الکترون څرخ وخوري هر شی چې له خپل مدار نه ووت هغه باید له منځه لاړ سي او دا خرابي جوړوي الکترون چې له مداره ووته نیوترون چې له مداره ووته پروټون چې له مداره ووته ښځه چې له مداره ووته سړی چې له مداره ووت مثلا د سړي مدار دا ده چې دې باندې به دی څرخېږي سړی باید خپل مردانګي نارینتوب غیرت حوصله دغه خپل د نارینتوب په چوکاټ مثلا که سړي ډېره مینګه مینګه کول اخ وی او وی کنځه وکړه اله میسج راته وکړه د بلاک یې کړم ان بلاک یې کړم دغه ډېرې ګیلې میلې چې کولې دا د ښځو دایرې ته ننوتی ده دا باید انتر بنتر سي دا سړی باید سړی او نیم خبره به هم څوک ورته کوي لاندې وز دا یو دانه لګیا دا له ماته په ایموجي کې کنځا وکړه سیریسلی ته د سړیتوب له دایرې نه وځې ویې که نو دلته به دا سای له دې دایرې نه باسئ خو که ښځه راجګېږي یو سړي ته وایي چې ته ښار دلته دا ښځه له دایرې ووته ځکه چې ښځه ولې راجګه چې نر ته وایي چې ته ښار ته مردګا وې ته مثال نه پوهېږم
بیا د بي ډېره مافي ته کوني یې سیریسلی دا د اتحادي دایرې او د مدار خبرې نه دي که سیاست کوې که هر شی کوې په مدار د چوکاټ کې به غږېږي او دا کار په ټوله دنیا کې کېږي نو که کومه ښځه دا کار کوي او دا خبرې کوي دا باید انتر چیرې منتر سي له منځه باید د سیاست له منځه البته اخوا دې خوا ټېل ویلی شي بس دا عمومي فرمول شو راځم د غرب ژوند ته دا غرب کې خو آن اناف زه 15 کاله ځم را کې اوسېږم هم زه تاسو ته باور په خدای وکړئ ګورئ چین مې لیدلی جرمني مې لیدلی اسپانیا او جنیوا او سویزرلینډ مې لیدلی چټي مې نه دي لیدلي سم مې لیدلي میډل ایسټ مې مکمل لیدلی امریکا کې اوسېږم هم بیچاره سړی یم مګر زه د ژوند دنیا کې د پښتو مقابل چېرته یو نیم ځای کې را برابر سو دوه درې خبرې هم پښتنو ته وکړو خارجیانو ماریجیانو ته موږ هېڅ خبرې نه دي کړي د خپل ځان په مورد باندې هېڅ خبر نه دي چې موږ څوک یو ته سپېږئ دوی داسې فکر کوي چې موږ نیندرتال یو موږ خبره نه پوهېږو موږ سیولایزیشن نه پېژنو موږ مدنیت نه پېژنو موږ سینس اف هیومر نه لرو موږ کامن سینس نه لرو موږ یو وحشي غوندې خلک یو ژوند راته معنا نه لري خپل نه پېژنو پردی نه پېژنو معامله نه پېژنو ډیل و تجارت نه پېژنو سیاست باندې خبر نه یو بیاکل مخلوق یو د مغزو اندازه مو د نورو انسانانو په مطابق باندې د کوانټیټي په لحاظ کمه ده د کوالټي په لحاظ باندې فاکټ اپ یو دا ټوله دنیا د ما تا په مقابل کې داسې فکر کوي ځکه چې دومره منفي کمپاین سوی دا جنګونه مو بیا د مثال په توګه راولي چې دغه په افغانستان کې دا 50 کاله خلک پیږي چې جنګ ده دا دوی نشي درکولی دا جنګ چا شروع کړی 100 کاله مخکې په افغانستان کې چا جنګ کوو خو انګریز د خره زوی و چنګیز د موردګاو زوی و خو دا نه اهله دي دا سیولایز نه دي دا مدنیت نه لري دي چې دا جنګونه کړي دي من خو هماغه وخت کې مې ورته ویلي چې وروره موږ سره کار مه لره وروسته موردګاو زوی و دا کوم ځای کې زه ناست یم دې سره بله ګزاره کوو دوی خو هم جنګونه ډېر کوي خو فهیم حاجي خو انسان نه ویلی کېږي لږ ډار هم ښه شی نو نوم یې نه اخلم دا هم د خره زمن دي تاسو هم نوم وانه اخلئ ځکه بیا کل دي اوس یې بیا کل دي چې په کوي او موږ او تاسو چې یو لکه ونه مستقیم په خپل مکان زه چې کله کله وایم چې لوی افغانستان به جوړو او د دنیا 2-3 قطبونه به د دنیا فیصله کوي د مځکې یو به امریکایي یو به روسیه یو به پښتوني دا چین مین به هم خواوشا کې راګرځي دا خلکو ته دا خبره ټوکه ښکاري او خبر نه ځکه سم درته خورم چې پښتانه په دنیا کې 300 میلیونو نه زیات دي که ما د شاهرخ خان کورنۍ بیرته را پښتانه نه کړه زه به د ګنګا سینګ لمسی یم د شاهرخ خان کورنۍ که ما د عمران خان کورنۍ بیرته را پښتانه نه کړه زه به درته سندر ولګوم ما کار په شروع کړی کله دا خلک راغه کېږي دغه د امنیت کرایسس نه دي انسان چې میلیاردر سي او سلیبریټي سي دا د انسانانو خاصه ده دا بیا خپل نسب سي ګرځي دا د دنیا اصول دي عمران خان کورنۍ 1000 کاله کې نسب نسي پیدا کولی چې زه ور پیدا نه کړم د شاهرخ خان کړوسی 1000 کاله کې خپل نسب نسي پیدا کوی چې زه ورته پیدا نه کړم او چې ور پیدا مې کړ دی به پراوډ کوي چې واو ځکه چې شاهرخ خان به میلیاردر سي مګر شاهرخ خان په هندوستان کې ژوند کوي یوه پوښتنه تر کوم د دا ټول میلیاردونه ډالر په صفر کې ضربېږي زه ورته یم شاهرخ خان ته په هندوستان کې ژوند کوي دی به وایي چې و زه به ورته وایم چې ته هندو یې دی به وایي چې هیل نو زه به ورته وایم ته سیک یې دی به ورته چې فاکینګ هیل نو زه ورته وایم سو واټ ته څوک یې ما ته دې ځان معلوم کا دی به راته وایي چې آیم پټان نو ورته سی د ته پټان یې نو چې پټان یې اوس د پټان سره څه کوې ته به د خپل نسب لپاره څه کوې انسانان د خپلو نسبونو لپاره له خپل سر نه تېرېږي ته موردګاو زوی چی کوې ته افغانستان او لوی افغانستان کې به پټان په دغه رقم بده ورځ ته څه رقم ته نارینه یې ته څه رقم انسان یې ته څه رقم غیرت لرې
چې یو انګریز د خپل نسب لپاره ځان وزني، یو چینایي د خپل نسب لپاره ځان وزني، یو هندو سیک د خپل نسب لپاره، او ته د سپي زوی راتلته میلیاردر ناست، ګیټ د فک اوټ اف هیر. ته د دنیا لپاره په 2 روپۍ هم نه ارزې. او دا د انسانانو خواص دي. هر چا چې له خپل نسب نه شا واړوله مخې تر واړو، ټوله دنیا په 2 روپۍ نه اخلي، نه د چین په 2 روپۍ اخلي، نه بل. ته به د نسب معلومه، جنگ د نسب ده کاکار، کاکار جنگ د نسب ده، د ډي ان اے ده، د وینې ده. نه مذهبي جنگ سته په دنیا کې، نه اقتصادي جنگ سته. اقتصاد هم خلک د نسب لپاره غواړي چې زه اقتصاد کوي کوم خپل نسب په بل حاکم کم. جنگ د سکین ده، د پستوکي، د جلد. جنگ د سترګو ده چې کوم رنګ سترګې لري. پیږئ داسې ورځ به راسي چې د تورو سترګو والا به یو طرف ته رواني او د نورو سترګو والا به بل طرف ته رواني. داسې وخت را روان ده چې د تورو ویښتو د زیړو ویښتو به جنګي. نه پیږئ دمره پورې دا تعصب او نسب په دې انسانانو کې په غرب او په دې دنیا کې ننوتی. موږ ته راسه 2 کسان په پښتو غږیږي، موږ په خبر نه سره پیږو. نسب مو یو، ژبه مو یوه، دین مو یو، فرهنګ مو یو، کلتور مو یو، کړه وړه مو یو، کدونه مو یو، وینه مو یوه، او مای ګاش جغرافیه مو یوه، او بیا هم په خبره نه سره پیږو. دغلته مو څال سره رانښلولی. اله انجیل داسې وکړل، اله یو داسې وکړل، اله اتل داسې وکړل، اله طالب داسې وکړل. د ما خو ټول کمپاین دغه ده، د موږ ټولو چې وروره دا وړې وړې خبرې د پلانکای جمهوریتای ده، بستانکای خلکای ده، بستانکای نه پیږم راته طالب ده، پلانکای او ډنګری وروره د موږ 99% خصوصیات سره شریک دي. دا 1% سره په حکومتو کې نه سره جوړ، دا به سره راجوړ. ولې به نه جوړو؟ نو معنا دا عمومي خبره دا ده چې تاسو موږ ټول به په دې وړو وړو خبرو باندې ځانونه نه غږ کوو، نه ستړي کوو، نه به مصروفو، او له دې نه نور ډېر غټېږي هم نه. یو څوک به وایي چې ته ودرېږه، وخت پاتې ده. وخت نه ده پاتې. اوس دنیا چې ده ډېره میچور ده. یو انسان په 14 کلنۍ 13 کلنۍ کې میچور کېږي، چې 15 او شلو ته ورسېد بیا خو بیخي میچور ده. له 25 نه خواته خلکو ته زیاتي وایي ته خو نور زیاتي زوړ سوې، یو آر ډن. دا ناس خلک دلته راځي څوک هم له 25 نه کم، ماته ډېر کم ښکاري چې وي به. نو چې له 25 نه واوښتلې د 20 کلن او د 40 کلن ډېر فرق نشته، هېڅ فرق نه لري سره. ځکه خو خلک وایي چې د بلوغ ایج په دنیا کې 18 کاله ده، او کېدای شي په دې باندې هم خلک آینده کې لږ سوچو چې دغه 2 کاله راکم کړي، 14 کلنۍ ته راټیټ کړي. ټیلینګ یو ځکه خلک اوس ډېر دنیا او د آنلاین معاملې دومره تیز روانې دي چې 18 کلنۍ کې سړی بیخي داسې لکه سپینګیری او د موږ او تاسو د شرق خلک بالخصوص د افغانستان خلک خو بیخي ډېر زر میچور کېږي. منظور مې د ټول بحث نه دا ده چې ټولو مېرمنو ته د ما هغه د خواست د سیاست هم وکوي، رام سئ، جنجالونه م وکوي، جنګونه م وکوي، هر شی وکوي، ګروپ مو معلوم کړي، ډله مو معلومه کړي، دا ټول تاسو حق ده. خو دغه ژبه چې کاروئ، ته خرې، ته مردګاوې، ته څه شی، دا شیانو کې به ډېر کار نه لرئ. یو مې کوئ. او سړیو ته مې دا خطاب ده، که چېرته کومه جلکۍ راغله غوسه به وه، بیاکله به وه، نه به پیدا جذباتي به وه، دوی که داسې یو پاو خبره اضافه وکړله، تاسو به داسې لږ ځان تېروئ. ډېر زیات دې شیانو پسې محاسبې دي. چین کالکولیټر مو جب کې اچولی، 4 ساعته پسې روباسئ، تا ما ته داسې ویلي، ما تا ته داسې ویلي. دې ته موږ په پښتو کې ناندرۍ وایو. ناندرۍ به له چا سره نه کوئ، سړیو سره ناندرۍ بد ښکاري. او چې یو طرف سړی یو بل طرف ښځه، تا ما ته داسې ویلي، ما تا داسې ویلي، دا خو ډېره زیاته بې کماله خبره ده. نو وی، او دا خو تاسو وزا ښځې ما سره جنګ ونه کړي، دا خو د ښځو ته تاسو ډېر زیات اهمیت ورکوئ چې رښتیا خبرې چې ته ورسره جنګ کړی. هر چا چې له ښځې سره جنګ وکړه، ښځه فکر کوي دا ما ته اهمیت نه راکوي. همدا د اهمیت ورکول دي. ته چې د ښځو په مقابل کې بې تفاوته پاتې شولې، هغه تباه کېږي. ایون دو که زغر د خبرې درته وکړي، ورته ټخ وخاندئ، ورته وایي چې رښتیا وایه دا ته وایې، څه دې راته ویلې، داسې کټ باندې به ورته خاندئ. نه مظلومان دي. د امریکا ښځه مظلومه ده، اول سړي ټول مظلومان دي، ښځې خو بیچاره بیخي مظلومانې دي. د امریکا ښځه مظلومه ده، د جرمني ښځه مظلومه ده، نه پوهېږې، د ټولې دنیا دا مظلومانې دي. دوی د طب له لحاظه مظلومانې دي، دوی د هر شي لحاظه مظلومان دي. نو ځکه څوک کومه پوښتنه لري، دا ګاز دا میدان، که نه نور به په دې شیانو میانو باندې ډېر زیات وخت نه ضایع کوي. کور
ښه، ډېره زیاته مننه رهبر صاحب. زه فکر کوم رهبر صاحب دغه بحث او دغه راهنمایي ستاسو دپاره بس ده، که نصیحت یې بولئ، که اخطار بولئ، یا زهر خلیل په رقم، هر څه چې تاسې بولئ، دا واقعیت خبره ده. ځکه د پښتنو د ټولنې یو بیل قانون دی، یو بیل فرهنګ مو دی. دغه باید لږ مراعات کړو، ډېر که نه شو کولی، هغه لږ څه خو یې مراعات کړو. ښه ډاکټر صاحب موسکا تا ته راګرځو، او رهبر صاحب خو ولیدلې د نامه خو دا هېڅ وخت ستاسې د سپورټ څخه لاس نه اخلي. مهرباني ډاکټر صاحب موسکا زد نیولې ده، لکه ډېر اعصاب خراب دي، که اوس مایک خلاص کړي چې شی ونه وایي. ډاکټر صاحب یې فکر کوم مخکې هم لیکلي وای، زه په کار کې یم که څنګه دی. ښه کاکړ صاحب چې وروسته خبرې کا اوس مصروفه ده. صافی صاحب راغلی دی، زلان صاحب دی، زکي صاحب وختي نه پوهېږم چا ښکته که خپله تلی خو بېرته ما راپورته کړو. یو خو د دې موټرانو نه ګوره هیله کوم ملګرو دا کسان مه ښکته کوئ. مننه فهیم صاحب. رحیم الله صافي صاحب ته به راسو، مشر ده، مخکې هم راغلی و، بیا کوز شو، وخت به ورته کېدو. مهرباني صافی صاحب محترم، په خیر راغلی. صافی صاحب محترم، مهرباني مایک دې بند ده. نو فهیم افغان صاحب، کاکل صاحب او ډېر محترم مشر دلاور پیزان صاحب او محترمه خور، ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې. نو زه هم په سفر کې ما، او دا سفر مې د کونړ ولایت ته کړی دی. نو هغه ستونزو نه خو تاسو خبر وئ، ستونزو ته م رسیدګي وکړه، او د کونړ په ولایت کې بازسازۍ کارونه روان دي، خصوصا دا سړک چې د نورستان او د کونړ ترمنځ جوړیږي، ډېر ستندر سړک دی. خو دوه مشکلات مې پکې ولیده، چې دوه مشکلات د ګوري سیاسي آینده په دې کې ګوري. پوجا دغه کله دوی چې یو نیمه د احساساتو خبر راپورته کی، که تاسو فکر کړی دا د انتخاباتو په وخت کې راپورته کی، دغه د انتخاباتو په وخت کې دوی د دغه خبرو نه ګټه پورته کوي. خلک غواړي چې ولا دوی کې اوس هم هغه افغاني جذبه، هغه افغاني مینه، هغه افغاني مفکوره لا موجوده ده، هغه اسلامي مفکوره موجوده ده. د دې په اساس خو دا خبرې د دې هغه دپاره نه وي چې دوی هغه وکړي. خو به هر صورت سیال صاحب محترم، د دې خلکو نه د افغانستان د منافعو یا د مسلمانانو د منافعو توقع کول، تمه کول، دا به ذهن چې یو ډېر ساده کار وي، هغه به نه. بل دغه هغه ته راشو، دلته د هغه په مورد هغه وشول چې باید دغه نظام داسې افغانانو ته داسې ګټي هغه کړي. یو خو دغه لاندې یو ورور ده د طالب چلنجوي، چې طالب یریږي، طالب داسې کې، طالب دی چا نه یریږي محترمه، خو نه په بحثونو کې، نه په خبرو کې، نه په استدلال او منطق کې. طالب یوازې د دې نه ډارېږي چې مجلس داسې خواته لاړ نشي چې هغه افغاني ارزښتونه هغه کراس شي، افغاني آداب هغې کې کراس شي. موږ سره چې کله یو خورکۍ کینی، یقینا موږ د دې مخ ته نشو کتلی، یعنې هغه خپل افغاني غیرت په موږ باندې دومره غالبه وي چې دغه خور داسې وګڼو لکه خپله د مور نه مې پیدا خور چې وي، د پلار نه مې پیدا خور چې وي. په داسې اندازه دې سره موږ بحث وکړو په داسې. خو ځینې خورکۍ داسې شته، زه به تاسو یو قصه وکړم. د امام شافعي رحمه الله، دی په یو وخت درس ته ناسو، نو ډېر په زرګونو طالبان د تناسو. په دغه وخت کې یو ښځه را دننه شوه، غږ یې وکړلو چې و شافعي، و ملا صاحب، وایي چې بلې، وایي چې ته خو عجب کار نه کوي، د شپې نعوذ بالله من ذلک، د شپې ته ما سره بد کار کوي، او د ورځې راځې دلته څه کوي، خلکو ته قرآن او حدیث وایي. نو امام شافعي حیرانه شولو، سر ښکته شولو، څه ویلی نه شي. ځان یې الله تعالی ته وسپارلو چې اوس دې ښځې سره زه څه ووایم. ښځې خو داسې تور په ما باندې د دومره خلکو په مخ کې ولګولو چې ما سره هېڅ جواب نشته. سر ترې ښکته شو، الله تعالی ته متوجه شو. چې کله الله تعالی ته متوجه شو، په دې وخت کې یو کس راغلو، اواز یې وکړو چې و ښځې، و پلانۍ، ستا کور اور اخیسته ده. نو امام شافعي رحمه الله سمدستي طالبانو ته وویل چې ځئ جماعت نه ووځئ، درسګاه نه ووځئ، لوټې او بوکې او سطلونه در سره ډک کړئ، دغه اور مړ کړئ. نو
په دې ټولو کې هر چا ونډه واخیستله، خو زیاته ونډه چې دغه د اور په مړ کولو کې واخیستله امام شافعي واخیستله. امام شافعي د هر چا نه ډېرې اوبه هم راوړلې، د ډېر هغه نه هغه. نو کله چې ښځې دغه حالت ولیدلو چې امام شافعي چې ما په دې باندې تور ولګولو او د زما د کور اور را مړ کړلو، نو ښځې خپله دا اعتراف وکړو چې زه په دې باندې اعتراف کوم چې ما ته د دغې خبرې چې د امام شافعي صاحب باندې ما کوم تور ولګولو، د دې په مورد کې پلاني یهودي دومره پیسې را کړي دي تر څو د امام شافعي داغه خبره زه وربنده کړم. نو موږ ولا د دې نه ډارېږو چې کله داسې ونه شي چې خویندې د بل ځای نه هغې شوي دغه که زه بله درته وایم سیال صاحب محترم، په دا قرآن کې چې کله تاسو وګورئ چیرته چې د ښځو بیان وګورئ، د ښځو سره متصل د منافقینو بیان وي، یا د منافقینو بیان چې چیرته شوی د ښځو بیان هلته په قرآن کې شوی، د قرآن دغه مضمونونو ته چې ګورئ. دلته بیا مفسرین حضرات وایي چې دا ولې د دواړه داسې یو تر بله ذکر کېږي په قرآن کې معمول طور که نه، هلته بیا جواب کېږي وایي چې دا ځکه همیشه منافقینو د اسلام په ضد باندې د دین په ضد کې دوی ښځو نه کار اخیسته ده. ښځه یو ډیره لطیفه ده، یو ډیره رحیمه ده، په ډیر عادي شي باندې هغه فیصله ډیره زر کوي. نو په دې صورت باندې موږ ښځو سره ډیر ښه بحث کوو، ښځو سره ډیر ښه غږیږو. نو که چیرته بیا ښځه موږ د خپل مجلس نه غږ کوو، دې په خاطر غږ کوو چې څوک د دې نه غلطه استفاده ونه کړي، د دې د خبرو نه، د دې د احساساتو نه. خورکۍ دا خبره وکوله چې طالب باید د نجیب د وخت غونته حکومت راولي، ډاکټر نجیب د وخت غونته. خو زه وایم چې خورکۍ دا هر موضوع ته چې خلک ګوري د خپل زاویې نه ګوري، د خپل دید نه ګوري. زه پوهېږم چې تاسو په مادیاتو کې لوړې زده کړې کړي، ډېره پوهه به تاسو لرئ، خو افغانان یوازې مادیاتو ته ضرورت نه لري. افغانان داسې لکه څنګه چې مادیاتو ته ضرورت لري، همداسې معنویاتو ته ضرورت لري. تاسو د هغې مادیاتو لوري ته ګورئ، خو متاسفانه هغه معنویات چې دي هغې ته بیا موږ ګورو. موږ وایو چې ورور جان یو شی وایم، زه خبرې تکمیل کوم، خورکۍ زه خبرې تکمیل کوم، هیله کوم تاسو مهرباني. نو موږ وایو چې زه د یو افغان په صفت زه مادیاتو ته هم ضرورت لرم، معنویاتو ته هم ضرورت لرم. څومره چې طالب زما معنویاتو ته خدمت کړی ده، هغومره نه داود خان کړی ده، الله تعالی د پې ورحمېږي، نه نجیب کړی، نه بل. نو زه وایم چې دغه ټولو ابعادو ته که وکتلی شي، طالب داسې یو نظام ده چې ډاکټر داود خان چې سردار داود خان چې کوم ښه نیتونه، ښې ارادې د افغانستان په مورد درلودلې، هغه ټولې ښې ارادې په دغه نظام کې کتلی کېږي. ډاکټر نجیب چې د افغانستان دپاره کوم ښه نیت، کومه ښه اراده درلودله د افغانستان دپاره، هغه په دې کې لیدل کېږي. همداسې تنظیمونو ماورا د هغې نه کومې ښې ارادې چې خپله طالب ځانګړې ارادې لري د نورو نه ماورا، هغه هم په دې کې موجودې دي. نو زه وایم چې خورکۍ تاسو د خپل طرف نه کوم شي ته چې ګورئ، دغه زموږ طرف نه هم ګورئ. ما دپاره مدرسه ډېره مهمه ده، زما دپاره خانقاه ډېره مهمه ده، ما دپاره مسجد ډېر مهم ده، همچنین ما دپاره فاکولته، زما دپاره پوهنتون، زما دپاره لیسه، زما دپاره مکتب، د هر شی په خپل ځای باندې خپل مقام لري، خپل مرتبه لري، زه ورته احترام لرم. زه بله درته وایم سیال صاحب، زه خبرې خلاصوم. بخښئ ګورئ مدني صاحب، وبخښه، زه د خبرې ختمې کوم، تاسو نورو ته هم وخت ورکړئ. تقریبا یو شی زه وایم، وړه خبره ما ډېر ښه هغه وکړې. سیال صاحب یو وړه بله خبره کوم، خو ګورئ همیشه چې طالب راغله ده په چا باندې نیوکه نه ده کړې. داسې نه دي ویلي چې پلانی ډاکټر دا وکړل، پلانی انجینر دا وکړل. که چېرته انجینر ښه کار کړی ډېرې موږ ارزوو، که چېرته ډاکټر ښه کار کړی، که رئیس ښه کار کړی، موږ یې ارزوو او دا وایو چې ډاکټر او انجینر او پلانی ته موږ ضرورت لرو. خو متاسفانه هغه خلک چې طالب سره عقدوي، معنوي اختلافات لري، دوی همیشه په طالب باندې د دین له نگاه نه گذار کړی ده، د مدرسې له نگاه نه، د عقیدې له نگاه نه گذار کړی ده. زه وایم چې و د خدای بندگانو، که چېرته په افغانستان کې عقیده ونه اوسېږي، په افغانستان کې دین ونه اوسېږي، بیا هغه کامل افغانستان نه ده، بیا نیم افغانستان ده. کامل افغانستان د مادیاتو معنویاتو دواړو کور ده. مننه ژوندي اوسئ. خصوصي صاحب زه یوه خبره وبخښه سیال صاحب، زه 2 دقیقې وایم، زه تاسې وخت ونیسم، دوستان هم ډېر خسته نسي. ګوره خصوصي ورورتي تاسې خبره بالکل، ګوره موږ ټول مسلمانان یو، هغه قرآن شریف خدای نازل کړی ده، زه هم روزه نیسم، ته هم نیسي، ته هم قرآن شریف وایي، زه هم وایم، ته هم 5 وخت مونځ کوي، زه هم 5 وخت مونځ کوم، ما هم قرآن شریف مې ویللی، تا هم قرآن شریف دې ویللی ده. هر شی چې په قرآن کې راغلی ما منلی، تا هم منلی. دلته یو خبره ښه
داسې د شریعت په حکومت کې راولي. خورکۍ وای زه به د قرآن درته وایم چې دا اوس په دا اول کې چې ته را دننه شي قرآن دې مات کړلو. قرآن خو وایي که نه ګوره غوږ ونیسه غوږ ماته ونیسه دا اوس هم قرآن ماتوي خورکۍ. زه درته وایم که نه زه درته وایم قرآن وایي ماته اوس غوږ ونیسه قرآن طرف ته مد دننه کېږه. دا زمونږ کورنۍ موضوع ده په دې کې بیا تاسو دومره حق نه لرئ چې ډېر مخ ته لاړ شئ. نه دا قرآن تاسو کورنۍ دا خدای دا خدای تایم پیدا کړی ما هم پیدا ماته کړی. غوږ ونیسه. قرآن وایي ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها پس ورزا ايدينا ورسته وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. اوس دلته مدرسه کې نه یو دقیقه زه یو خورکۍ زه درته ته خو ماته غوږ ونیسه د قرآن آیت ته خو لږ غوږ ونیسه که نه هیله کوم زه ډېر احترام لرم اسلام ته. ماته د قرآن آیت زه د تاسو وایم په قرآن کې داسې وایي خورکۍ سارا خورکۍ قرآن کې داسې وایي چې تاسو خپلو اوازونو کې دومره تغییر مه راولئ چې د چا ستاسو طرف ته توجه واوړي. هغه یوازې اواز کې به تغییر نه راولي. خندا کول خو دا خو قطعا په قرآن کې ممنوعه ده. نو ته څنګه وایې چې ما په قرآن باندې عمل کړی؟ یو مهرباني وکړه خوسي ورور یو مهرباني وکړه ته په کامنټ کې هغه آیات داسې دی ویلی زه خو تفسیر دومره دی نه پوهېږم بیا ته دا آیات زه عالم ته زه د تا تفسیر ویسم بیا ته بیا بل ورځ لایف ته راسه چې دغه آیت داسې ماته وویله بیا زه د دې تفسیر تا ته وایم. یو دقیقه خوسي ورور ساره زه ستا د تفسیر ته نه ضرورت لرم نه ستا د عالم تفسیر ته ضرورت لرم. زه باید هغه وکړم صفایي وکړم دلته. تاسو ویل چې ما قرآن ویلی ده تاسو په قرآن باندې نه پوهېږئ. یو دقیقه وګوره موږ ټول یو اجازه ورکړئ خوسي صاحب. خورکۍ دا د سیال صاحب موضوع مه تخریبوئ. ډېره عجیبه موضوع راوړې ده. زه خپل زه یو ولس یم زه یو د دې جامعه زه یو دلته طالب نه ده مطرح خورکۍ که نه دلته طالب اجازه ورکړه یو اجازه ورکړه 2 دقیقې سیال صاحب تاسو کنټرول کوئ لایف هم یا نه؟ یو دقیقه اجازه ورکړئ. دلته خلک ګوره نور ناس یو دقیقه اجازه ورکړئ نیمه پښتو مدري دي شروع کړئ خدای ته وګورئ یو دقیقه خیر یو دقیقه وخت ورکړه ګورئ لاندې خبرې کو لاندې زه به دغه آیت ورته تکمیل کم خو دغه آیت ډېر مهم ده چې دې ته معلومات ورسیږي. اول کس دې دا دعوا وکوله سیال صاحب چې زه په قرآن باندې پوهېږم ته په قرآن باندې پوهېږي. ضرورت نشته چې زه ملا ته لاړه شم دی لاړه شي. زه آیات ورته وایم بیا تاسو ګرځوئ. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلا تخضعن